ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږه په مایکروسافټ ایکسل کې په هوم ټاب کې تقریبا دغه کټ کاپی پیسټ د شان باندې کار کړو. په پیسټ کې مونږ سره یو بل مهم کمانډ چې په نوم د پیسټ سپیشل یادېږي. نو دلته زه یو جدول زر لیکم، بیا لیکم چې سټوډنټ نیم، بیا لیکم ورپسې پروګرام، ورپسې بیا لیکم فیس. بس دونه یو جدول جوړوم. اسلام خان سلام سرپاس اجمل دا کسانو سره چې شوی ایکسل پروګرام کې داخله کړی ده، یا سی آی ټي یا ایکسل. د ټول نمون 200 روپۍ اخیستي دي. دته لږ داسې ډیزاین ورکوم. دا مې داسې سنټر ته راوسته، عمودي افقي بولډ مې هم کو. دا نور لیکل هم سنټر ته راوړم داسې. صحیح شوه. او داسې یو ښایسته غوندې باډر هم ورته ورکوم. دیز ته یو شیډ هم ورکوم. د سیریز نه لازم یو شیډ ورته انتخاب کو. مثال په تور باندې دا شیډ ورته انتخاب کو. لږ را سایز هم غټوم. اوس دا لیکل ما کړي، دا مې سلیکټ کړو او راغلم دلته کاپي مې ورته ویلی. کوم ځای کې د پکار دلته زما پکار دی. ګور دا شیان باندې خو مونږ کار وکړو. دا شیان مو ویل پیسټ کې چې دا شیان دي، خو لاندې وګورئ یو کمانډ په نوم د پیسټ سپیشل. نسبتا یو څه سخت دی، کمانډونه هم پکې زیات دي، خو یو څه کمانډونه تکراري دي پکې. دا مونږ هلته هم ټول ویلي دي، خو دلته بیا راغلي دي. اولین کمانډ چې موږ سره په سپیشل کې دی هغه د آل په نامه باندې دی. ټول وړل ما ته وایي ورور تا چې دا کوم شی کاپي کړی دلته ته په کار دا څه شی د دې نه راوړم، لیکلې ته نه راوړم، ډیزاین یې راوړم، فارمولې یې راوړم، ټیبل یې راوړم، که ټول زه ته یم چې آل په دې معنی چې څه شی هلته دي دلته راوړل، دلته یې ماته راوړم. مطلب دې واخیستو. ګورې بله خبرداره، دلته زه راغلم دې ځای کې زه لیکم ټوټل اډمیشن مې ته لیکم. صحیح شوه. اډمیشن مو لیکو. ټوټل اډمیشن په دې معنی چې ټول څومره داخله شوې وه. که غواړې ته دغه ټول پیسې بره لاندې جمع کړې دلته. صحیح شوه. دې دپاره څو طریقې دي. یوه طریقه خو دا ګوره دلته اټو سم یې لیکلی، په دې کلیک وکړه، د پیسو لاندې ودرېږه، اټومیټیکلي فارموله تطبیق کېږي په نوم د مساوي سم او قوس کې ځای انتخابېږي. انټر کلیک هغه ټول څه کوي؟ جمع کوي. بله طریقه دا ده چې کیبورډ نه که غواړې شارټکټ کي باندې دا کار وکړې، الټ ونیسه او مساوي بټن ووهه کیبورډ نه. الټ مساوي چې ووهې دا فارموله خپله تطبیق کېږي. دا ډېره ښه فارموله ده. زیاتره ځایونه کې تاسو دې استفاده کوئ. ګوره دا یې جمع کړې. او بل داسې هم کولی شم چې مساوي ولیکم، اس یو ام سم. همدغه عادات نه دی، دا زه خپله پکې انتخاب کوم. سم جمع که ماته قوس مې شروع کو، دا ټول عادات ماته څه که جمع که، او بیا مې قوس بند که، انټر مې کلیک کړه. نو تاسو اوس وګورئ دا عادات جمع شو که نه شو؟ جمع شو. اوس دلته ګوره دا جدول که زه انتخابوم، دې جدول کې خو ډېر شیان دي. صحیح ده. یو کس تا ته وایي چې ورور دغه فارموله چې دلته تطبیق شوې ده هغه دلته هم تطبیق که ماته. ګوره یعنې دغه پیسې چې هلته ما لیکلي ټوټل اډمیشن، دغه هلته زه غواړم دا نور بره چې دي دا هم جمع شي. ګوره دا زیاتوم، عادات یې بدلوم ورته چې تاسو ته معلومات وشي. 3000 یې ورته ولیکلو. اوس ته غواړې چې دغه فارموله دې کاپي شي دلته هم پیسټ شي، دغه عادات هم جمع کړي. څه چل به وکړې؟ په همدا کوم ځای کې چې تا فارموله استعمال کړې په هماغه ځای باندې رایټ کلیک کړي، کاپي به ورته ووایې. او کوم ځای کې چې تا ته دا فارموله په کار ده هلته به ودرېږې. هغه نه وروسته به په سپیشل ته راشي ورته ووایې چې ما ته تنها فارموله کاپي کو، دلته پیسټ کا. ځکه ګوره دلته لیکل هم دي، لیکل ته مونږ ډیزاین هم ورکړی دی، خو زه ورته چې هغه فارموله دلته څه که تطبیق که ماته. اوکې کلیک که تاسو اوس وګورئ ډیزاین یې راوستی دی؟ نه لیکل یې راوسي نه، صرف فارموله یې ماته تطبیق کړه. ګوره او ما ته وایي د دې چې 10,000 کېدل او ستا څو کېږي دلته څو کېږي؟ 15,000 روپۍ کېږي. اوس که څومره تغیرات ته بره راوړي، مثلا دا مې زر کړې، لاندې فارموله کې خپله تغیرات راځي ځکه دا فارموله تطبیق کړې. او د فارمولې ښه والی دا دی چې څومره بره عاداتو کې تغیرات راوړي لاندې خپله راځي پکې. دې نه لاندې دا مې بیا داسې سلیکټ کو، کاپي مې کو او دلته راغلم سپیشل ته. سپیشل داسې هم راوستلی شي، داسې هم کولی شي چې رایټ کلیک وکړي او دلته ګوره پیسټ سپیشل مو سره شته دی. ورپسې بل چې دی ویلیوز مطلب صرف هغه لیکل راوړه، که هغه نمبر یو که ټکسي. متوجه یاستئ ورته؟ نور شی زما نه دی په کار. نه مې نمبر په کار دی، او وبښئ نه مې فارموله په کار ده، نه مې ډیزاین په کار دی، نه مې ټیبل په کار دی، نه مې باډر په کار دی. صرف لیکل، ساده لیکل یې راوستي که نه دي راوستي ماته. صحیح ده. ساده لیکل یې ماته راوستي. په همدې شکل دې نه وروسته بل کمانډ چې دلته بیا راغلم رایټ کلیک مې وکړه، په سپیشل ته راغلم. بل چې دی ورپسې لیکلي دي فارمټس. نه وروره، نه به فارموله راوړې راته، نه به لیکل راوړې راته، صرف فارمټ یې راوړه، ډیزاین یې راوړه. زه پکې خپله نوي لیکل کوم. صحیح شو. اوکې کلیک. اوس تاسو وګورئ هېڅ شی هم نشته دی. څه شی شته؟ نشته. فارمټ یې راوستی دی مګم هماغه شي کې دلته څه لیکي، دا ځل زه لیکم ورته چې دلته آیټم لیکم. صحیح شوه. او بل لیکم چې ډسکرپشن مې ورته ولیکو،
او بیا مې ورپسې شی ولیکه کاسټ قیمت مې ورته ولیکه. ګوره ځان نه مې یو ټیبل جوړ کړی صرف ډیزاین شته دی او لیکل پکې زه کوم. ورپسې بل کمانډ چې دی په سپیشل کې مونږ سره چیرې لیکلي دي کومنټس. کومنټس څه مطلب؟ ګوره دغه ټوټل اډ په معنا باندې څوک بعضې کسان نه پوهېږي چې دا څه شی دي څه معنا ورکوي. دې باندې زه کومنټ لیکم خپل نظر لیکم. څنګه لیکم؟ په دې مې رایټ کلیک وکړو راغلم چېرته انزرټ کومنټ. ګورئ کومنټ باندې مې کلیک کړو. څه لیکي دې په باره کې؟ زه لیکم چې this is the total admission. یو معلومات مو لیکي دا ټوټل اډ څه معنا؟ ټوټل اډمیشن. صحیح شوه. اوس ته دغه کومنټ غواړې دې ځای نه دلته هم راشي، دلته نشته که نه، خو ته یې راوستلی نه شي، نه پوهېږي چې دا کوم ځای نه اضافه کېږي، خو ته پوهېږي چې دلته شته. دا کاپي کړو دلته راوړه. څنګه کوم؟ په دې مې رایټ کلیک کړو کاپي مې کړم هغه ځای. دلته تا ته پکار دی څه دی پکار دی؟ په سپیشل ته راړم ورته وروره ماته صرف اونلی کومنټس، بل شی ماته نه دی پکار، صرف کومنټ ماته پکار دی. اوکې کلیک کړه. اوس هماغه کومنټ راغلی که نه دی راغلی؟ صحیح شوه. ورپسې بل کمانډ چې موږ سره په سپیشل کې دی لیکلي ویلیډیشن. ویلیډیشن چون دا ډیټا مینو پورې ارتباط لري. نو اوس دې لپاره زه څه کوم؟ دلته بعضې شرایط لګوم په خپل ټیبل باندې. نو څنګه شرایط لګوم؟ ګورئ تاسو ښه متوجه اوسئ. دلته ما څه چې دلته اوس ګورئ دا کومنټ زه لرې کوم. دې ځای کې چې زه لیکل کوم ګوره اوس هر پروګرام اخلي که نه اخلي. ګوره دا مې لرې کړو. دلته راغلم ومې لیکه ډي آی ټي مې ورته ولیکله، دلته مې سی آی ټي ولیکله، دلته مې انټرنیټ ولیکه. ګوره یعنې هر پروګرام چې زه اخلم لیکم دلته لیکل کېږي. زه څه چل کوم؟ زه دې دغه ځای باندې دغه خانو باندې یو شرط لګوم. ولیډیشن. ولیډیشن څه ته ویل کېږي؟ شرط ته. شرط لګوم. ډیټا ولیډیشن مطلب په معلوماتو باندې شرط لګول. څنګه شرط لګوم؟ زه ورته وایم چې وروره زه د خپل اداره کې د انسټیټیوټ کې صرف 2 شی درس ورکوم، یو سی آی ټي یو ډي آی ټي. دې نه بغیر که کوم کس راځي ثبت نام کوي او مدیر پرې نه پوهېږي، هغه ته معلومات نه وي، داخله ورته ورکوي، کمپیوټر دې نه قبلوي هغه معلومات، هغه دې نه قبلوي. صحیح ده. نو دا څنګه کوم؟ دا دلته مونږ سره نشته دی چې نو اوس دلته راغی زه مجبوره دا تاسو ته درس راکړم، ځکه دا کمانډ چې د ان ډیټا مینو سره کار کوي، ډیټا ټاپ سره کار کوي. دلته راغلم دلته وګورئ مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي؟ ډیټا ولیډیشن. په دې مې کلیک کړو. زه ورته وایم چې ورور دغه ځای کې زه غواړم شرط ولګوم. اوس څه شی دی؟ اوس الاو اجازه ورکړه اني ویلیو، هر رقم نمبر ته لیک ټکس ده هر چیز ته اجازه ورکوي. نو زه ورته وایم چې نه 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 دا کار به نه کوې. څه کوې؟ لیست. زه درته لیست درکوم. صحیح ده. کوم لیست راکوې؟ لیکم چې ورور موږ صرف ډي آی ټي درس ورکوو کاما سی آی ټي درس ورکوو. دا 2 شی، نور شیان درس نه ورکوو. اوس تاسو وګورئ یو خو دلته دغه دې ځای کې دا بټن باندې کلیک کې هم خپله راغلي دي دلته. بل زه ورته وایم چې نه زه ګوره ولیکم دا کس ما سره سی آی ټي کې داخله کوي آی اخلي که نه؟ بلکل. کو ډي آی ټي ولیکم اخلي که نه؟ بلکل. او که انټرنیټ ولیکم نه یې اخلي، مخکې نه ځي. صحیح شوه. که ورته ولیکم چې مثلا ایم ایس ورډ که ایکسل ولیکم نه اخلي. اوس دغلته دا ټیبل چې دی دا هم عادي شکل باندې دی، دې کې هر شی اخلي. ور ډي آی ټي سی آی ټي انټرنیټ هر شی اخلي که نه اخلي؟ شرایط نه دي وضع شوي. اوس ته نه پوهېږي چې دا شرایط کوم ځای نه په دې ځای باندې زه وضع کړم. تا ته دلته هم شرایط پکار دي، خو ته غواړې همدغه شرط چې دلته تطبیق شوی په دې باندې کاپي شي پیسټ شي. صحیح شو. نو څه چل کوم؟ دې ځای باندې دا ځای مې سلیکټ یو خانه سلیکټ کړه، ټول سلیکټ فرق نه کوي. رایټ کلیک مې وکړو کاپي مې ورته وویلې، ورته دا خو ما کاپي کړو دلته دا غواړم راوړم، خو څه شی راوړم؟ صرف شرط راوړم، لیکل نه راوړم. رایټ کلیک وکړه په سپیشل ته لاړ شو ته دې ځای کې صرف ما ته ولیډیشن راوړه، نه به یې فارموله راوړي، نه به ویلیو راوړي، نه به یې فارمټ راوړي، نه به یې کومنټ راوړي، صرف شرط ولیډیشن شرط به راوړي. اوکې کلیک کړه. اوس هغه شرط دلته هم راغی. اوس ته نرشل ته ولیکه انټرنیټ نه اخلي. او که سی آی ټي ولیکم که ډي آی ټي ولیکم هېڅ مشکل نشته دا اخلي. ډي آی ټي ډي آی ټي دا دی راغی، مطلب مو واخیستو. نو ولیډیشن مو دې دپاره استعمالو، ډېر مهم کمانډ دی. نو دا دې په دې لکه دا داسې کار کوي. ګوره ښه دا مې سلیکټ ټول دا مې ټول سلیکټ کړو، دا مې ټول سلیکټ کړو، رایټ کلیک مې وکړو، وبخښئ دې ځای نه راغلم هوم ته، دا مې ډیلیټ کړو، کلیر ته راغلم آل مې ورته وویل ټول ختم شو. دا اوس ما سره یو جدول دی، دا مې ختم کړ دې ځای نه، دا مې دلته ختم کړو. جدول دی، دا جدول ما د چیش لپاره انتخاب کړی؟ جنوري میاشت لپاره. اوس کوم میاشت ده؟ جون ده که نه؟ جون مې ورته ولیکو، جون 2023 کې. بیا بله میاشت راځم لیکم چې جون، جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، مې، جون، جولای 2023 په همدې شکل بله 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 میاشت. اوس دا ټیبل خو ما سره دلته هم شته دی که نه؟ دا ولیډیشن شرط دی ختموم زه دلته ګورئ دلته راغلم ولیډیشن کې مې څه ورته واخیسته اني ویلیو مې انتخاب کړه.
دغه لیکل ما څه کړو دا مې کاپي کړو دلته مې پیسټ کړو په دې ځای کې دلته مې پیسټ کړو پیسټ شو که نه شو خو دلته ما سره هېڅ شی هم نشته دی اوس په طور مثال ځکه اوس د جون میاشت په هغه کې لګیا یم خو دلته چې دی یو کس شرط لګولی دی ګوره شرط چې لګولی لیست یې واخیستو ویې لیکه ډي آی ټي او سی آی ټي اوس دې کې صرف دا پروګرامونه اخلي خو دې بل میاشت ته کړی چې دې کې هر شی اخلي ډي آی ټي هم اخلي انټرنیټ هم اخلي صحیح ده هر شی اخلي که نه اخلي خو تاسو وایئ چې دا شرط دې ځای نه کاپي کوم دلته یې راوړم هماغه طریقه ده سلیکټ یې کړه رایټ کلیک کاپي دې بلې میاشت ته راځه سلیکټ یې کړه رایټ کلیک پیسټ سپیشل ته راځه او ولیډیشن ته واخله اوس وګوره دې بلې میاشت کې هم هغه شرط یعنې عملي چېرته استعمالېږي دې دپاره ما تاسو ته دا کار وکړم ورپسې بله خبره چې ده مونږ سره په سپیشل کې ګورئ لیکلي دي all using source themes که چېرې تا دا اخیستی اوس ګوره دلته ما یو ډیزاین جوړ کړی دی که هغه تیمز اوسي که هغه ټیبل فارمټ اوسي دا مې سلیکټ کړ دلته راغلم په سپیشل ته که چېرې تا په دې باندې کلیک وکړه all using source themes چې کوم شی په دغه اولي شیټ کې تطبیق شوی دی که هغه شیډو اوسي که تیمز اوسي که ټیبل فارمټ اوسي ټول درته راوړي یو سر نه واخله تر اخر سر پورې ټول درته څه کوي راوړي درته اوکې کلیک کړه نو هماغه ډیزاین ټول دلته مونږ ته راغی بل ورپسې ګورئ دغه ټیبل چې دی ګوره دغه کالم چې دی ما ډېر دونه غټ کړ غټ مې کړه که نه صحیح شوه خو دا نور واړه دي نور چې شی دي واړه دي ګوره زه دا وګورم چې بل کمانډ دی پسې څه شی دی په سپیشل ته لاړم بل کمانډ دی آل اکسپټ بارډر ښه آل اکسپټ بارډر څه کار کوي زه ورته یم چې دا لیکل مې کاپي کړو ګوره دلته راغلم په سپیشل ته زه ورته یم هر څه راوړه خو صرف بارډر به نه راوړې آل اکسپټ ټول قبول که مګم بارډر مه راوړه اوکې کلیک اوس ته وګوره ټول راوستي دي که نه بارډر شته پکې نشته دی بله مهمه خبر دا ګورئ دغه بعضې کسان نومونه ډېر اوږده اوس مثلا زما نوم دی محمد اسلام صاحبزاده دلته ځایږي نه ځایږي که نه خو زه چې دا کالم لږ زره غټ سي اوس ته غواړې همدغه اندازه کالم دام جوړ کړې یعنې کوم وی چې د دې کالم دی دام مقشی شي خو ته که دا خپل په طبیعت باندې هغه کیدی شي هغه په اندازه باندې نه اوسي صحیح ده یو طریقه خدا ده څه رقم طریقه ده په همدې کالم کلیک کړه د سلیکټ کړه یا یو ځای کې کلیک فرق نه کوي لاړ شه هوم ټاپ ته چې لاړلې دلته ګوره موږ سره فارمټ په نامه یو کمانډ دی دې ځای کې ګوره لیکلي چې شي کالم ویت چې لیکلي کالم ویت چې په دې کلیک کې ماته د دې اندازه کې د اندازه څو ده یا دا داسې کاپي که یا په ذهن کې وساته خدام ته غواړې په هماغه اندازه شي و راشه دلته فارمټ ته کالم ویت د څو دی 18 زه ته د څه کوم دا زه غواړم چې 14 شي اشاریه څه شو دغه د اشاریه وکړي 14 صحیح شو اوس وګوره دا به هم هوبهو همدغه اندازه شي هماغه شی شو که نه شو خبره ورسېدلې خو که چیرې ښه طریقه دا ده چې په دې باندې ته کلیک وکړي رایټ کلیک کې کاپي ورته ووایه ورته دلته زه غواړم دغه شی مې چې کاپي کړی پیسټ یې کړم البته چې شی پیسټ کول غواړئ صرف کالم ویت پیسټ کول غواړم صرف کالم ویت ګوره ما انتخاب کړي لیکلي خان دی که نه نو خو ما ته چې راوړي کالم ویت راوړي مطلب مو واخیستم نو دا کالم ویت موږ دی دپاره استعمالو بلې لیکلي فارمولاز ان نمبر فارمټ دا شیان خو موږ ویلي دي خو بیا هم فارمولاز ان نمبر فارمټ ګورئ دلته راغلم ومې لیکه ټوټل صحیح شوه او دې کې مې دا مساوي سم فارموله مې استعمال کړه خو څه چل مې وکړو بیا مې دا ټول د سلیکټ کړو لږ منظم مې کړو دې ځای نه مې د ډالرس نښه ورته ورکړه اوس دغه شی ماته دلته هم پکار دی دغه فارموله دلته ماته پکار دی ځکه د عاداتو کې تغیرات راوړم چې هغه بل سره لږ زره تفاوت وکړي نو اوس ګوره زه ورته یم چې زه غواړم دلته هم دا فارموله دې نه کاپي کوم دلته راوړم او هماغه د ډالر نښه راوړم ورسره ګوره اوس که چیرې زه په عادي شکل باندې دلته رایټ کلیک کړم دا کاپي کړم او دلته راشم رایټ کلیک په سپیشل ته لاړ شم ورته یم چې صرف فارموله ورته وایم صرف فارموله راته راوړي حالات جمع کړو خو نمبر فارمټ شته پکې نشته خو دا ځل څه کوم دا ډیلیټ کوم رایټ کلیک کوم په سپیشل ته ځم ورته یم چې سلیکټ کاپي کاپي مې چې کو دلته راغلم رایټ کلیک په سپیشل ته لاړم ورته یم چې نه دا ځل څه غواړم ام فارموله راوړه ام نمبر فارمټ راوړه دواړه راته راوړه صحیح شو ډالر نه خمر سره راوړه اوکې مې کلیک نو تاسو څو ګورئ دواړه راغلي که نه راغلي بالکل راغلي ولې نه ښي ځکه کالم اندازه وړه ده دې باندې ډبل کلیک کړه نو څو ګوره ام ډالر نه ښه راغله ام فارموله کوم ځای کې تاسو ته معلومات کېږي فارموله بار کې
صحیح شوه. نو دا ډېر مهم کمانډ دی. ورپسې بل چې دی مونږ سره بل چې لیکلی دی، بل یې لیکلی دی وروره ویلیو اینډ نمبر فارمټ. دا ځل ته وایي چې وروره دغه هغه نه دی، دا ډالر نښې مه راوړه. صحیح شوه. او بل چې دی فارموله هم مه راوړه ورسره. څه رقم ګورې دا مې ټول ما ته دغه کالم په کار دی یو ځای کې یو چا ما ته ویل دغه کالم صرف پرنټ کړه، خو دغه ډالر مالر دا شیان ته لرې کړه. رایټ کلیک مې کو، دا مې کاپي کو، کوم ځای کې دی پکار دی دلته ما ته جدا پکار دی. په سپیشل ته لاړ شه، په سپیشل ته چې لاړې ورته ما ته صرف لیکلې راوړه او دغه ډالر نښه راوړه. وبښئ ډالر نښه راوړه او لیکل راوړه، خو فارمولې ته متوجه اوسه چې فارموله را نه وړې. صحیح ده؟ فارموله به نه راوړې، صرف لیکل او نمبر فارمټ. اوکې کلیک کا. اوس دې باندې ډبل کلیک کړه، دلته راشه وګوره دې ځای کې فارموله شته دی. 10,000 باندې کلیک شته دلته نشته، خو که چیرې په دې 10,000 کلیک کړې فارموله شته. صحیح شوه. نمبر فارمټ هم شته پکې. بل ورپسې بل کمانډ چې مونږ سره دی رایټ کلیک مې کو، په سپیشل ته لاړم آل مرجنګ کنډیشنل فارمټس. ګوره که چیرې ته یو ځای کې څو ځلې کنډیشنل فارمټونه استعمال کړي، کنډیشنل فارمټ څه لپاره استعمالېږي؟ ګورې زه څه کوم، همدلته لاندې دغه ځای ته راځم، دې بل شي ته یو جدول جوړوم، دا بدلوم، دا دلته لیکم چې شی لیکم سټوډنټ نیم لیکم، پروګرام لیکم، او د فیس په ځای مې مارکس ولیکم. نمرې مارکس څه معنی؟ نمرې. راغلم ما سره اجمل دی، وحید دی، اسلم دی، بل فرهاد، دا کسان دي ما سره، او منصور دی، دا کسان دي ما سره. دې ټولو ما سره ډي آی ټي ویله، ډي آی ټي ویله. دې په 190 نمرې واخیستلې، دې چې پوره 100 نمرې واخیستلې، دې 80 نمرې واخیستلې، دې 80 واخیستلې، او ده 50 اخیستلې. زه اوس غواړم چې دې باندې یو شرط ولګوم. شرط څنګه ولګوم؟ ورته چې کوم کسان نمرې د 50 نه ټیټې اوسي هغه ته سور رنګ ورکړه، یا د هغه نه د 80 نه کمې اوسي. دا کوم ځای نه کولی شي دا کار مونږه؟ دا دلته ګورې یو کمانډ مونږ سره په نوم د کنډیشنل فارمټینګ. صحیح ده؟ دې کې ډېر نور کارونه کېږي. مثلا ته غواړې تکراري کسان معلوم کړي چې کوم کسان تکراري، یو کومک لیست دی، ته غواړې چې دې کې داسې نه وي چې د یو ولایت مثلا یا د ولسوالۍ تکراري کسان اوسي، یا شمارې تکراري ګورو، یا تذکیره نمبر تکراري ګورو. دا ډېر کمانډ هلته استعمالېږي. خو اوس موږ خپل درس باندې کار کوو، هغه شیان اوس نه وایي، هغه وروسته وایي. دلته راغلم دې ځای کې مې ورته ویل چې هایلایټ په نښه کړه ماته. څه شی په نښه کړم؟ دې ځای کې چې کومې نمرې زیاتې اوسي، مثلا زه ورته وایم چې کوم کسان نمرې 50 نه پورته اوسي، 50 نه پورته اوسي، هغه ته څه رقم رنګ ورکړه؟ هلته راغلم ته م شین رنګ ورکړه چې دوی سیستم یې ښه روان دی. اوکې کلیک. صحیح شوه. او کوم کسان چې ټیټې دي نو راغلم دلته څه چل کوم، ورته وایم چې لیس دین د 50 که نه، هلته م څه ورکړی وی 50. ورته وایم چې 50 نه چې ټیټې اوسي هغه ته څه رقم رنګ ورکړه؟ هغه ته ورته وایم چې سور رنګ ورته ورکړه، مطلب چې دوی په خطر کې دي. اوکې کلیک. یو نفر دی چې هغه نمرې څونه ټیټې دي، دا څه رقم؟ ښه دا 50 نه ټیټې نشته نو سره 50 ده. دا څه کوم زه؟ دا 9 جوړوم، 9 جوړوم. تاسو څوک دا به څنګه شي؟ دی بل مثلا 15 نمرې اخیستي، دی بل مثلا 40 نمرې اخیستي. دا ټول کم کسان دي چې په خطر کې دي. تاسو ګورئ دا په خطر کې دي. اوس دلته ما یو بل ځای کې ټیبل جوړ کړی، یا مثلا دغه ته کاپي کول غواړئ، ګوره دا کاپي کې کاپي مې کړه، دلته مې راوسته، رایټ کلیک سپیشل ته راوړم. اوس ته څه کول غواړې؟ دلته څه شی راوړې؟ که چیرې په دې باندې کلیک کړه آل مرجنګ کنډیشنل فارمټس، څومره کنډیشنل فارمټینګ چې مختلف ته لیکلي هغه ټول دلته څه کوي؟ راوړي. نو دا زموږ د نن ورځې درس.